السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی ورور؟ زما جی اشتیاق احمد. اشتیاق احمد. ناظرین دلته موږ راغلي یو، د دې ځای څه نوم دی؟ کتوزی بلا نمبر 4. شب قدر کتوزی بلا نمبر 4. شب قدر کتوزی بلا نمبر 4. دلته موږ راغلي یو، د دې ځای دلته چې دی د سیلاب زدګانو د لپاره چې کوم امداد دی
هغه مونږ پهلا پورا انویسټیګیشن وکړو دلته نه رارسي دې خلکو ته نه رارسي نو چې کم کسان باقاعده دومره تکلیف کوي چې دا 3 ورځې 2 ورځې تکلیف وکړي او هغې د امدادي سامان را جمع کړي او هغه تر شبقدر پورې یا نوخاره پورې ځان رسي نو لږ تکلیف ته نور کوي چې دا غزي باره کې د پهلا معلومات کوي چې دې ته څه پکار دي د متاثرینو زیاتر کم یو نقصان شوی دی او هغې ته د څه ضرورت دی دې ټایم کې دې وخت کې خو لکه زمونږ زیات تر تاوان د کورونو شوی دی کورونه یې غورځولي دي که نه او ضرورتو مطابق چې کوم دی د اوبو ډېر غټ ضرورت دی اوبه تقریبا زمونږ د ټول کلي اوبه چې کوم دی دا دغه شوي دي خرابې شوي دي د څکلو قابل نه دي رنګارنګ دوایانې خلکو راوړې ری کړې مونږ خپله راوړې او موام چولې خو لکه زمونږ د اوبو هغه ذایقه د څکلو نه ده صحیح ده د اوبو رنګ زړوالی ډېر غټه مسله مونږ ته نن وخت د اوبو ده د اوبو د څکلو ده یعنی که د کلي په سطحه یو فلټر بندوبست دې ټایم کې وشي داسې متوسط طبقې والا خلک وي چې هغه یو فلټر انتظام کولی شي نو دا یو فلټر به د ثابت د کلي دپاره کافي وي خو مستقل به وي مونږ هم ډسپوزیبل بوتلې راوړلې داسې به ډېرو خلکو دغه کړي وي ساره روزګار ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه مونږ هم راوړلې خو دې کې به ډېر داسې دغه به وي که دا اوس دې له مونږ دا 300 400 500 بوتلې ورم کو نو دا د دې خلکو دپاره کافي نه دي د دې دپاره مستقل یو بندوبست پکار دی ښه دې نه علاوه تاسو څه خبره نو زمونږ صرف دغه مطالبه ده د ګورنمنټ نه د مرکز نه د صوبایي نه دا انجوګانې چې کومې اوس راځي به د دوی نه دا مطالبه ده چې مونږ ته اول خو د دې لارو جوړه خوشي زمونږ لارې مکمل تباه دي زمونږ د تحقیقاتو کارونو پابند چې کوم دی اوس زمونږ لارې دي مونږ دې پابند کړي چې دا مونږ ته سیټ شي نو مونږ به خپل لاس په وخوځو اوس خپل لارې سیټ نه دي د هغې د وجې نه څوک امدادي سامان هم نه راوړي امدادي سامان ټول غلط روان دی صحیح دی غلط روان دی خو د هغې مونږ ګیله نه کوو څه چې الله طرف هغه مونږ ته میلاویږي بس هغه څه خبره نه ده خو لکه مونږ ته سیز په ډېر مشکله باندې دلته رارسي صحیح ده جی د ماشومانو د کپړې یا د زنانو داسې څه قسم ضرورت دی چې هغه فوري طور سره یاره شکر الحمدلله څونه چې دا تاسو ملګري دا تنظیم په سطح دي یا د کلونر امداد په سطح باندې دي یا مطلب د بازار کې دا تنظیمونه ناست دي دوی دا چاندې کوي نو دوی زیاتره هم دا کپړې او دا د خلکو ته ورسولې ماشاءالله کافي ورسېدې او موږ ته چې کوم دی دې وخت کې لکه د فوډ او دا هر څه به کېږي بس موږ ته د لارې د اوبو او زمونږ د ریکنسټرکشن په کم تاون چې کم کورونه وران شوي دي د هغې چې کوم دی نو فوري طور سره امداد چې دی دا فوري طور سره دا زموږ د حکومت نه مطالبه ده مرکز نه صوبایي نه او ورسره چې کوم دی دا څونه انجوګانې چې دي د دوی نه ټیک شو جي ډېره مهرباني ډېره شکریه د دې ضرورت چې دی هغه لا پوره نه دی چې څومره ان جی اوز دي ګورنمنټ ته زما دا درخواست دی چې د دې دا چې کوم محرومي ده دا د ضرور لري کې د دې خلک متاثرینو کې دي او واقعي د دې خلکو چې دی هغه ضرورت ډېر زیات دی باقي دا ده چې زه د دې د مشرانو خاص کر د دې شکیل په نامه باندې یو ورور هغه سره مونږ کنټیکټ وکړو د هغې په وساطت سره مونږ راغو هغې د ارینجمنټ وکړو مونږ د هغې هم ډېر شکریه ادا کوو جی مشره تاسو سویل غواړئ د دې څه خبره سره زه خو د دې د اوسېدونکی نه یم خو چونکې زه دلته کې راغلم یو ویلفیر ارګنایزیشن په طور باندې جی 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 نو د دې د خلکو صرف د خوراک ضرورت نشته دلته کې ما دا کورونه ځان سره نوټ کړي تقریبا 30-35 کورونه دا دي چې هغه د ځمکې نه ډسټرای شوي دي که نه سر چې د هغوی لپاره چې هر څومره چې څه کېږي چې کم از کم چې په وړو کې خو ته مالګه میلو شي تاسو که د دې باقاعده طور سره مدد کول غواړئ نو دا سهارا ویلفیر ارګنایزیشن د دې نمبر هم تاسو در کوم معلومات در مکمل در کوم چې څه قسم معلومات ان شاء الله کنټیکټ کولی شي مکمل معلومات به ان شاء الله موږ تاسو سره کوو ډېر زیات شکریه ډېره مننه تاسو د دې ارګنایزیشن ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی زموږ د غریبو او سیلاب زدگان
چې کوم سونه دي دوی سره تاسو کوم مدد وکړو تاسو کوم منډه وکړه کوم همت مو کو زموږ د پاره شپه ورځ وکړه او تاسو د جذبه کوم خلوص سره تاسو دلته رااله زه تاسو ډېر زیات شکرګزار یم بلکې د دې کلی خلک ټول تاسو شکرګزار دي چې تاسو هم رااله او د دې خلکو سره خپل مدد او خپل نیت ماته خپل ایمان ماته چې را موږ تاسو سره ولاړ او موږ تاسو په هر ځای کې مرسته کوو تاسو ډېر مننه ډېر شکریہ ډېر شکریہ جی یو ځل بیا ناظرین چې د دې محرومي ختم نه ده چې څوک هم راتلل غواړي ما تاسو ایډرس چې دی په سکرین باندې ایډرس هم شو کېږي لګیا دی تاسو د ایډرس باره کې چې دی نو تاسو د دې ایډرس په طریقې سره چې دی تاسو راتلی شئ ډېره مننه السلام علیکم